السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو د اویس په حواله باندې موږ ډېرې ویډیوګانې وکړلې، بلکې ملګري ویډیوګانې را سینډ کړي چې یاره اوس د اویس د قاتلانو میندې چې کومې دي، د هغو نیا چې کومه ده، یا کوم چې د اویس قاتلان دي د هغو کور والا یا وغیره چې کوم دي هغه زنانه چې د هغوی انټرویو راغلې ده، او دغه یو ابۍ دغه یو مشره مور وایي چې دا دوی داسې په دغه باندې نه دی قتل کړی، دا په بله منصوبه قتل شوی دی. دا مختلف قسمه خبرې به تاسو اورېدلي. تاسو دا شارټ کلیپس وګورئ، د علي خان شیرپاو په پیج به هم کتلی چې ستاسو په ذهن کې هسې یو یاد راشي. دا وګورئ. یو میاشت مې په اویس پسې وچلو، املا مې ماته شوه، مټې مې ماتې شوې، او اوس مې بچي په دغه کې دي، په جیلونو کې دي. ولې ورسره داسې یقینا تاسو به دغه ویډیو کتلي. فول ویډیو چې کوم ده بار بار که زه بیا تاسو باندې پلی کوم نو سړی بور کېږي، چونکې خبرې ډېرې کول نه پکار. بهرحال ویډیو د کار ویډیو او لږ لنډ ویډیو په لنډو الفاظو کې خپله خبره راټولول. نو څنګه چې تاسو ته پته دا ویډیو به هم کتلي چې یاره دا خبره کوي چې یاره د قاتلانو سره دا خبره نه وه، اوس زما زامن جیل ته لاړو، یو پکې مړ شو. نو ما چې څنګه په تېرو ویډیوګانو کې بلکې تقریبا چې شپږ 200 تقریبا 1000 پورې ویډیوګانې به موږ کړي ټولې، او په هغې کې به نیمې ویډیوګانې زما د دې ریپ په حواله او د دې قاتلانو په حواله باندې وایي چې یاره دا ټول هر څه چې وشو په 400 مردان نوخار په دغه ځای کې. نو زموږ صرف حکومت نه ګیله دا ده چې یاره ته که نور هر څه نه کوې، خو د دې اویس دی قاتلان چې کوم دي دوی له خو کم سې کم سنګینه سزا پکار ده، ډېر خامخا وله پکار ده. څنګه ځکه چې ما تاسو ته ویلو چې د یاره په هره ویډیو کې د اویس په حواله باندې چې یاره د یو لاسه پړق نه خیږي، د یو لاسه چرته هم پړه نه خیږي. که چېرته د ده د دې جنۍ سره یارانه وی نو د دغې جنۍ به ورسره هم یارانه وه، خو دا هسې د تشې د خولې خبرې دي، لکه څنګه چې پولیس هغه یو مجرم ونیسي چې یاره تا غلا کړې، هغه وایي ما که غلا کړله. نو کله چې یو څو ډبه ووایي که نه، کله چې په ریمانډ کې نو هغه بیا حل وایي او وایي ښه ما غلا کړې ده وایي. نو زه هم داسې یم چې یاره حکومت ته پکار دی چې دوی له په ریمانډ باندې واخلي، چې یاره دا جج صاحب دا جج چې کوم دی چې دوی په ریمانډ واخلي، چې دوی رښتیا حل وایي چې دا موږ ولې وجلی دی، چې د ده نه موږ سوځېدو، حسد بغض کینه وه، او که چېرته د جینۍ حقیقت و، که چې د جینۍ وي نو چې بیا د جینۍ هم راولي. نو خبره به صرف په دغه ریمانډ باندې یو ټول سوشل ورکران هر کس چې کوم په اویس خفه دی هغه په دغه تمه دی چې یاره اویس ته به انصاف ضرور میلاویږي. نو ټولو ملګرو ته زموږ بیا هم خواست دی چې یاره غلي کښېنئ، چې یاره دې اویس ته ضرور انصاف میلاو شي، او نور داسې اویسونه، نور داسې ښایسته ځوانان چې کوم دی هغه قتل نه شي. کومو ملګرو چې چینل نه یې سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ورسره پریس کړئ.